خدای داسې وخت به راشي چې زمونږ جهاز به هم وي لکه باز به په هوا شي په ترخو اوبو به سم وي تار به هم زمونږ پیدا شي ریل به هم په هر قدم وي زه په خپل جرنیل پسې وم په دښمن به دو کول وي. بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ چې د تنها صاحب په کتاب د څه لیکلو دپاره کتاب ما ته حواله کوو نو وایي چې په دې به مقاله ولیکې. شاکر صاحب ګواه دی. ما ورته ووایي چې موږ چې کم وخت مقالې نه پېژاندې نو هغه وخت هم مقالې لیکلې. اوس چې مقالې وپېژنې مقاله لیکلی نه شو. دا یو مضمون دی یو تاثره وګڼئ د صدر صاحب په اجازه. د هر دور ادب د هغه دور د معروضي حالاتو ولسي نفسیاتو رجحاناتو میلاناتو تفسیر او تشریح وي. پښتو ادب د تاریخ په اوږدو کې هم دغسې د خپل حال ترجمان پاتې شوی. خوا که دغه ادبي بڼه د فوک ته د کلاسیک او که د جدید په هر حالت کې د خپل اثر ترجماني کړې ده. په نړیوال ادب که نظر واچو نو د ټولو ترقي یافته ژبو په ادب کې د هیت او اسلوب او فني ځانګړنو په بنیاد هم تحریکونه سبکونه رامنځته شوي او په فکري او موضوعاتي بنیاد هم مختلف مکتبی فکر او نهضتونه تحریکونه را پیدا شوي چې د خپل اثر ادب یې تر اغېز لاندې راوستی. د پښتنو ژوند هم د مختلفو پړاوونو را تیر شوی او د خپل ژوند په دغه اوږد تاریخ کې د نشیبو پراز او عروج زوال سره مخ شوي. د شلمې پیړۍ پښتانه او پښتون وطن چې د مغلوالي تاړاکونو وهلي او د نوآبادیاتي انګریز استعماریت د جهانګیرۍ ښکار شوي نو د دې قام د علمي سیاسي سماجي اصلاحي ژبني او کلتوري شعور دپاره د خدایي خدمتګار تحریک په شکل کې په کال 1919 کې یو تنظیم جوړ شو چې غرض و غایت یې د جدید دور په عالمي منظرنامه کې د پښتنو اصلاح او تربیت په جدیدو خطونو ساینسي او عمراني نقطه نظر سره کولو. خدایي خدمتګار تحریک د ولس اصلاح په درې جهتونو کول غوښتل: علم و هنر، سیاسي شعور او سماجي پوهه، ادبي ژبني او کلتوري بقا. په دې هکله نورالامین یوسفزی صاحب پښتو ژبې او ادب ته د خدایي خدمتګار تحریک بخښنې د سرخط لاندې لیکي. د حضرت باچا خان د دغه نهضت خدایي خدمتګار د پښتو په زرګونه کال راخور تاریخ یوه داسې سایهداره ونه ده چې هر اړخ هره څانګه او هر ګل هره پاڼه یې ځانګړې ده. د مقصد له لوري دومره بشپړه او د انداز له لوري دومره ځانګړی دی چې موږ یې د بل کوم تحریک یا نهضت سره هډو تقابل نشو کولی. دومره جامع، دومره بشپړ، دومره مناسب آینهدار نهضت چې په یو وخت هم د استعمار نه د ازادۍ مبارزه کوي او هغه هم په عدم تشدد، زغم، برداشت، جهد مسلسل او استقامت په وسله په عمراني توګه د قام د سماجي ژوند نه د جهالت او بېسوادۍ خپسه پاسوي او 140 آزاد سکولونه ورله تابع کوي. یو داسې تحریک چې پښتانه د سطحي نرګسیت، خودپسندۍ او ناپرستۍ د دوزخ نه راوباسي او هم ورله د قامونو په ورورولۍ کې د یو قام په حیث خپل شناخت ورکوي. یو داسې تحریک چې د قام د مودو د غلامۍ د لاسه زنګ وهلي نظام نه تشدد، تربګنۍ، ځانځانۍ او انسان دښمنۍ، غیر انساني خویونه لرې کوي او همدغه میړنی قام د عدم تشدد، اتفاق او انسان دوستۍ په یوه لویه ورورولۍ کې پیري. یو داسې تحریک چې هم په انساني خدمت ایمان او یقین لري او هم په جدوجهد د قام او ملت د یو کولو، بیدارولو، پوهولو، ځان پیژندلو او آبادولو په مفکوره او فلسفه ولاړ. دغه تحریک هم د قام د سړو نه انسانان جوړوي او هم د قام میرمنو ته د باوقاره ژوند او فعال کردار بیانیه ورکوي. هم د دغه قامي او ملي تحریک د خېټې نه چې کوم ادبي او علمي تحریک ته رابرسېره شوی زموږ نقادان او پوهان ورته د خدایي خدمتګار تحریک نامه ورکوي. پښتانه چې د تاریخ په اوږدو کې د کوم عروج دور نه تېرېږي نو شاعر یې وایي په زابل چې د بري په نیلي سور شي، په لاهور یې د میړانې ګزارونه، په جوپو جګړن یې هند ته یون کا چې د غور بادار همت و کزغلونه، پښتونخوا ښکلي زلمي چې زغلي هند ته نو اغل یې پیغلي کاندي اتڼونه. دا د ښکارندوی هغه د قصیدې شعرونه دي کوم چې په پټه خزانه کې محمد هوتک نقل کړي دي. خو چې د زمانې د ارټ بوقه نسکوره شي نو بیا یې شاعري داسي بیلتونه کور دی الله وران کا زما لالی دی په دکن ولګونه، پښتونخوا ښکلي زلمي چې زغلي هند ته نو اغل یې پیغلي کاندي اتڼونه کې د اغلیو پیغلو اتڼ د پښتو د یو قام د یو فاتح په حیث ښې ورځې ته اشاره کوي. خو زما لالی دی په دکن ولګونه هغه
المیه ده، روماني المیه ده چې په شا د پښتون د معاشي بدې ورځې اظهار کوي او د دغه بدې ورځې ابتدا د مغول بابر د راتګ سره پیلیږي او تر 14مې صدۍ نه شروع کیږي او د انګریز تر استعماره تر 1940 ته رارسي. په مغولي دور کې د پښتنو د یووالي قامي مرام په حواله انفرادي جزوي هڅې شوي، خو کله چې 20مه صدۍ کې د انګریز استعمار خلاف د پښتنو د ملي اجتماعي ارتقا په لور په ساینسي او عمراني بنیادونو کوم تحریک د خدایي خدمتګار تحریک په صورت کې پیلیږي، د دغه تحریک هر اړخیزي اغیزي تر ننه بلکې د حقیقي مرام موندلو پوري د پښتنو د سیاسي، علمي، ادبي او فرهنګي چارو او آثارو کې جوت ښکاري. بقول فیصل پاران خدایي خدمتګار تحریک وختي معروضاتو باندې هم خبرې کړي، مضامین او شاعري یې کړې ده، خو بل خوا تر اوسه د دې تحریک اغیزه په پښتو ادب را روانه ده. ډراما، تکل، افسانه، رپورتاژ، مقالات، تاریخ، تنقید، تحقیق، غرض هر څه کې د دې تحریک لیکوالانو کار کړی دی. نو که مونږ په دغه حواله باندې د دغه تحریک سوچ ته ګورو، نو دغه تحریک د ارمان او مرام تصور پښتانه بالواسطه او بلا واسطه متاثر کړي. که د علمي سماجي شعور خبره کیږي نو نن هم د رب د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي، انګازې د شعر په ژبه خورېږي. نن هم که د قامي تړون او رشتې خبره کیږي نو د پنجابۍ په ژبه نه پوهېږي، زما مور ماله کابلۍ غواړي. نن هم که د خپلو وسایلو خبره کیږي نو زما وطن د سرو او سپینو ډډک، زه مزدورو پسې بهر ګرځمه، زه په ګناه او ثواب څه پوهېږم، په جنتي خاوره نه هر ګرځمه. نن هم که د خپلو لینډمارک او شخصیاتو خبره کیږي نو هغه سړي جغرافیه او تاریخ دواړه ټاپ کړل، د سردریاب او باچا خان په باب هیڅ ونه وي. تکرار، تاکید او ایپای عهد کیږي. الغرض خدایي خدمتګار تحریک یو داسې تحریک دی چې خواوشا د 100 کالو ژوندی تاریخ لري او شاید 100 کال نور هم په عملی توګه ژوندی پاتې شي، ولې چې مدعای عام یې که ترسره کیږي نو مدعای خاص یې لا تر اوسه لا حاصله ده. د دې دومره اوږد تمهید لوی او یوازینی مقصد دا دی چې زمونږ د نن د شاعر نصیب زاده تنها د فکري پروژ ماخذ هم دغه خدایي خدمتګار تحریک دی چې ښاغلی نصیب زاده تنها ترې په قامي، سیاسي، سماجي، علمي، جبني، ادبي او کلتوري لحاظ متاثره ده. د تنها د شاعرۍ په موضوعاتو کې د ژوند د نورو شډلو حقیقتونو سره سره د هغه پښتني رومان، د کلیوال ژوند ښایستونه، د کلي د مازیګر د ګودر او ماښامي د حجرې رنګونه او د جنت سواد د ښایستونو ذکر هم شتون لري. د دې ترڅنګ د مسافرۍ د سختو ذکر، د کور، کلي، وطن، یارانو د جانان د یاد قصې هم کوي. خو هغه رنګ، هغه اثر، هغه میلان، هغه رجحان او هغه فکري پروچ چې مونږ پرې د نصیب زاده تنها شاعري په یو خاص متعین سبک کې ودرو، هغه فکري پروچ د خدایي خدمتګار ادبي تحریک سیاسي، قامي، علمي، اصلاحي، جبني، کلتوري موضوعات دي. ډاکټر همدرد یوسفزی د سندریزي وږمې د سرخط لاندې په خپله سریزه کې لیکي چې د تنها د شعر موضوعات د خپل معروض پیداوار دي او د ټولنې هغه ټول تصویر لوستونکو ته یږدي چې د کوم جبر او ظلم نه د تنها وطن تیر شوی او لا تیریږي. د ماتې جغرافیې په تصور قامونه ماتیږي خو ورکیږي نه. قامونه هله ورک شي چې د اجتماعي حافظې نه بې برخې شي. قامونه هله شناخت بایلي چې د اجتماعي شعور انګازې یې ګونګې شي. قامونه هله د غلامۍ کندې ته پرېوځي چې په خپلو مشرانو بې باوره شي. ملګري تنها د خپل شعري روایت لیدکي په لاس په دغه شاړو میرو، ګلدامانو، پولو پټو ګرځي او تورو شپو له د رڼا خوبونه ویني او خوب لیدل هر وخت کې مقدس پاتې شوی دی. دغه خوبونه او د خوبونو تعبیرونه که نن پوره نشي نو سبا به پوره کیږي. تنها صاحب چې د خپل قامي اجتماعي خوب د تعبیر دپاره د پښتنو د بیدارۍ غږونه کوي او وایي، تنها د پښتنو د بیدارۍ سندرې وایي، اواز یې ملکنډ تر لغمانه پورې رسي. یا لکه دا چې د بیدارۍ ذکر چې نه وي پکې، هغه سندرې مې د زړه نه ویستې. د خدایي خدمتګار تحریک د علمي او عملي مبارزو سره اکثر مبارزینو د قلم نه د توري کار اخیستی، چونکې تنها د دغه قافلې لیکوال دی نو وایي راویښوم دا او د قام زه د قلم په ژبه، ورته لیکمه تل پیغام زه د قلم په ژبه. تنها صاحب د خپل وضع کړي فکر په بنیاد چې ړومبی د څه خبرې غم خوري، هغه زمونږ اجتماعي د قام په حیث آیډنټیټي ده. مونږ وینو چې د یو خاص چودري رحمت علي خیل تصور قامیت په بنیاد زمونږ ملي تشخص زمونږ نه د ورکولو یا هیرولو کوشش کیږي لګیا دی. لوی عالمیت دا ده چې په نوي نسل دا منل چې ته څوک یا وې دا ذمه وظیفه پښتانه دانشوران او لیکوالان د اوښکو په خوراک اخته کړي دي. د
د یو قام ملي تشخص کړه وړه ژوند جواک ابتدایي ریښې د ژوند په بهیر کې د موجوده تاریخواله د ذات ژبې او کلتور تاریخ په نصاب کې وي او چې کله ستا ژبه په نصاب کې نه وي نو تاسو اندازه لګوئ چې دا ریاستي ذمہداري چې کله د نصیب زاده تنها او د هغه د قافلې ملګري په ذاتي توګه کوي چې ورک نشم شناخت ونه بیلم نو د ډېر سوخ نه وایي چې نه په خپل تاریخ خبر دی نه یې مني زه د داسې قام وګړی یم صاحبه یا دا چې دا منونکي د چناب څه خبر له سر دریاب خو زړه ماتی کېږي نه خپل ارمان په زړه پورې نیولی کوڅه په کوڅه پښتنو ته دا غږ رسوي چې زما ژوند زما ارمان یو ملت او یو افغان ستاسو مشر رنجیت سنگ زموږ مشر باچا خان هغه ځان په ماته جغرافیه نه ځان مات ګڼي نه ورک بلکې وایي زموږ غږ یو دی صاحبه زموږ زړونه شریک زه چې د لر نه یې قربان کم نو بری اوري د خدایي خدمتګار تحریک ځینې ضمني ترجیحات په خاص معروض او زماني حواله بدل شوي یا اضافه شوي هم دي چې ژوند د تغیر نوم دی او ادب ژوند د دغه تغیر سره خپلوي د تقسیم هند نه پس د خپلو وسایلو جنګ او په پارلیماني سیاست دغه مرام ته رسېدل او بیا د 9/11 نه پس پښتنه منطقه د جنګ د اور نه ساتل او ولس د دغه جنګونو په سببونو پوهول او د جنګ د مدعیانو خلاف مزاحمت هم د خدای خدمتګار تحریک په جدیدو ترجیحاتو کې شامل شوي تنها صرف چونکې د 21مې پیړۍ شاعر دی نو هغه په خپله شاعرۍ کې د 9/11 نه پس پښتون وطن ته د راپیښ جنگي صورتحال ذکر او یادونه هم په کثرت سره کوي او پښتنو نه دغه جنگ نه د راوتلو دپاره د اتفاق درس ورکوي لکه چې وایي اغیار مو وجني وار په وار پښتنو هله راویښ شئ وار په وار پښتنو غیرو ته یو شی درته سوال کومه ای د خیبر او ننګرهار پښتنو په دغه پردو جنگونو کې د ښکیل کېدلو سبب ورته هم ښایي چې تل په پردي جنګ کې ممري پښتانه خدای اختیار کې لیوني پښتانه د خپل رهبر په قدم نقد قدم تل په اغیارو پسې ځي پښتانه د تنها یو رجایي او امید پرست لیکوال دی هغه زړه ماتی کېږي نه د روڼ سبا خوشحاله سوکاله پښتونخوا خوبونه ویني او ورته هوسیږي لکه چې وایي وخت به راځي ستا نه به بره خیژم خیر دی که نن مې وزر نشته یاره خپلې خوږې خاورې ته غږ کوي چې ستا په غیږه کې سکون دی خوږې خاورې چاوې ګران دلته ژوندون دی خوږې خاورې سرې جنډې د انقلاب یې دې راغستې بیدار شوی نن پښتون دی خوږې خاورې د تنها د قامي فکر او معروضي حالاتو په حق له فضل مومن لیکي ښاغلی تنها په داسې دور کې شاعري کوي او یا یې داسې دور کې شاعري وکړه چې د لر او بر حالات د بدترین دور نه تېرېږي دغه ماحول او واقعاتو هم د ده په زړه او ذهن اثر کړی لکه چې وایي مه کوئ دلته بارود مه وروئ دلته د سرو ګلونو کر پکار دی راځئ چې ورانه کړو دا توره لیکه راځئ تړون د لر او بر پکار دی نصیب تنها چې کله د خپل تسنس شوي قام خبره کوي نو بیا ورله د باچا خان بابا په شان د عظیم رهبر د ضرورت خبره هم کوي لکه چې وایي یو ځلې بیا دې تسنس شوي قام له د باچا خان په شان رهبر پکار دی نصیب زاده تنها ته خپل مرام معلوم دی او په شعوري توګه د خپل دغه مرام د وصول خوبونه هم ویني او خوشبینه هم دی په دې هکله ډاکټر عطاالرحمن عطاسیب لیکي د ژوند د یو واضحه تګلاري واضحه مرام او واضحه منزل غوښتنه کوي او د دې نه بغیر ژوند په خپله تش سراب او دوکه شي او خپل مقصد ترې پاتې شي او هغلی نصیب زاده تنها دغه محسوسوي او موږ ته هم ښایي لکه چې وایي په سرابونو پسې نه ځمه نور په ورکو پلونو پسې نه ځمه رو د خدای خدمتګار تحریک اسلوب هم ساده او د عامې روزمرې د حجري جماعت کلیوال اسلوب و چې لویه مدعا یې پیلوختي ولس ته ادراک ورکولو نصیب تنها هم د خپل لیک اسلوب په دغه تتبع کې کلیوال ساتلی لکه چې وایي زه کلیوال یم ساده باده شعرونه لیکم زه د مشکل الفاظو نه غزل ساتم نصیب تنها د ولس سره د کیدونکي ګوتو نه خبر دی او دغه احساس په علامتي انداز کې داسې بیانوي د دې چمن د مالی لاسو پکې دلته ګلونه شو د خاورو لاندې په شته وسایلو کې پښتانه بې علمه بې هنره او بې برخې ساتل چې چېرته ځان ته یې پام نشي د دې ولس سره کیدونکې هغه لویه غمیزه ده چې د خدای خدمتګار تحریک د اولنۍ ورځې نه منشا وه چې پښتانه جدید علوم حاصل کړي روزګارونه هنرونه او تجارت وکړي چې په خپله خاوره د خپل رزق ګټلو قابل شي خو په ډېر چل هنر او په لویه سطح پښتانه داسې وځپلی شو چې د علم مرکزونه یې مورچي شو صنعتونه یې بند شو وسایل ترې د انو په نرخ واخیستلی شو یا تی خبر هم نکړي دا المیه نن هم د دغه تحریک سیاست مدار او لیکوال ته په غاړه ده تنها سی وایي یا خدایه پښتانه په خپل وطن باندې آباد کړي تر څو به مزدورو پسې خواران ګرځي را ګرځي
تنها دغه جبر ته د مزاحبت جذبه لري او د خپلو حقوقو سره سره د ځان په شان د ټولو محکومو په پره کې د یزید خیلو خلاف ودرېږي. د یزید خیلو خلاف په هر سنګر ودرېدم او دغه مزاحمت تر هغې کوي چې تر څو یې دغه جبر ته د پای ټکی نه وي ایښی، لکه چې وایي تاسو که خپلې تورې کېښودې نو موږ به هم کوزي کو دا زغري یاره. الغرض نصیب زاده تنها د معاصرې شاعرۍ د سوات د سیمې د خدایي خدمتګار ابي تحریک یو پیاوړی لیکوال دی چې دغه تحریک د غرض و غایت او فکري موضوعاتو په خپلوۍ سره په خپل ساده کلیوال اسلوب کې قام تر خپلې برخې لیدکی رڼا کوي. هغه وایي خپل اواز را پسې بیرته راستنیږي، ما ته څومره لار پرته د بیابانه. دعا کوو چې د تنها او د هغه سره د معاصر ادب د خدایي خدمتګار ابي تحریک د قافلې د لارو دغه د بیابان لار د روڼ پښتون خپلواکه سبا په منزل سره تر پایه ورسي. آمین. خپلې خبرې د فضل محمود مخبسي په دې شعرونو ختموم. خدایه داسې وخت به راشي چې زمونږ جهاز به هم وي، لکه باز به په هوا شي، په ترخو اوبو به سم وي، تار به هم زمونږ پیدا شي، ریل به هم په هر قدم وي، زه په خپل جرنیل پسې وم، په دښمن به دو کول وي. ډېره زیاته مننه.